او د خاوند په غیر موجودګي کې چې خاوند نه وي زیب و زینت به نه اختیاروي. د نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې په دې کې ښځې هغه دي چې د خپل خاوند اطاعت وکړي، د هغه دپاره ځان برابر کړي، د هغه دپاره سینګار وکړي، د هغه څه علاوه پر بل چا باندې خپل سینګار ښکاره نه کړي. په تاسې کې وایي د ټولو څه بده ښځه هغه ده چې د خپل خاوند په غیر موجودګي کې خاوند یې نسه دې ځان سینګار کړی وي او بل چاته یې ښکاره کوي. لیکن دا خو نن بدقسمتي ده زموږ تاسې په کورونو باندې چې د بل چا دپاره خو ځان ښه سینګاروي. که اوس یو کوزده وه یو واده ولو دا په ورځ کې یوه جوړه بدلوي، سار یو رنګ غرمه بل رنګ ماپښین بل رنګ وي، دا بیا د سینګار سره نه ستړی کېږي، دا بیا د کپړې بدلولو سره نه ستړی کېږي، دا بیا د په ورځ کې 5 جوړې بدلوي نه ستړی کېږي. لیکن د خاوند دپاره چې په هفته کې یوه جوړه بدلوي دا ستړی وي، د هغه دپاره بیا سینګار نه. نو بیا ګرځي پر ملایانو باندې زما خاوند زما سره بد کوي، زما خاوند زما سره ښه سلوک نه کوي، زما پر خاوند باندې زه نه یم ګرانه. نو ته به څنګه ګرانه سې چې په کوزده کې د ورځې 3 جوړې بدلوي او خاوند دپاره په هفته کې یوه جوړه نه بدلوي، خاوند دپاره سینګار نه کوي. نبی علیه صلات وسلام به چې کله د یو قافلې سره روان و نو قافله به یې د هغه علاقې سره لرې ودروله، کورونو ته به آل ور واستوئ چې دا دي خلک را روان دي. څه دپاره؟ دا خبره په ذهن کې کښېږد که د یو زنانې خاوند د سفر سره روان وي، دې د هغه د راتګه څه مخکې ځان نه وي سینګار کړی، نوی لباس یې نه وي اغوستی، چې خاوند یې راورسېدی بیا چې دا هر څو سینګارونه وکړي بیا د خاوند زړه نسي رانیولی. ګوره نبی علیه صلات وسلام قافله لرې ودرول، دا هم کېدلی سو چې کور ته راسي بس هغې ته موقع ورکړه چې سینګار وکړي ځان برابر کړي. نه، چې کله خاوند کور ته راځي د هغه څه مخکې و زنانې ته ځان برابرول پکار دي، سینګار کول پکار دي، لباس اغوستل پکار دي. داسې نه چې ته د خاوند ناسې بیا به زه ځان سینګار. نو د خاوند څه علاوه بل زیب و زینت سینګار نه ښکاره کوي. چې خاوند دې نه وي چې څومره خره نه ګرځې هغومره ستا پکې خیر دی، چې څومره زوړ لباس یې اغوستی هغومره ستا پکې خیر دی، چې څومره زړه چادرې دې پر سر وي هغومره ستا پکې خیر دی، چې څومره زړې چپړې دې په پښو وي هغومره ستا پکې خیر دی، ستا به عزت پکې خوندي وي، چې څومره په کور کې بنده ناسته وي هغومره به ستا پکې خیر دی، چې څومره د چا سره خبرې نه کوې هغومره به ستا پکې خیر وي، چې څومره د ځان حفاظت کوې دنیا او آخرت کې به دې خیر. نو کله چې یو زنانه د خاوند دا ټول حقوق پر ځای کوي نو خاوند چې کم نیک عمل کوي په هغه کې به د دې حصه وي ورسره.